دغرغښت راډیو تلویزیون ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو او د اونۍ په لړ کې خپرونې خوږو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا د یو ځل بیا زه نسیم لیوال د تیرې اونۍ پیښو او پرمختګونو ته لنډه کتنه کوم. له تېرې جمعې ورځې څخه یې رااخلو. خوست کې د پي ټي ایم غړو د خپلو مشرانو د خلاصون غوښتنه کوله. په خوست کې د پي ټي ایم غړو د یوې راټولېدنې پر مهال د خړ کمر پیښې د څېړلو او د خپلو مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله. دوی وویل چې محسن داوړ او علي وزیر دهشتګر نه دي او د پارلمان غړي دي چې دوی د پښتون په ننګه نیول شوي دي. په تېره میاشت کې د شمالي وزیرستان په خړکمر سیمه کې د پښتون ژغورنې په لاریون کوونکو پاکستاني حکومت د ډزو په کولو سره د شمېر کسانو پر مرګ ژوبله تورن به، خو حکومت دا خبرې ردولې او زیاتولې چې د پي ټي ایم لاریون کوونکو په دوی ډزې کړي او غوښتلې چې پوځي پوسته ونیسي او یاد پلان یې درلود چې پاکستاني حکومت د پاکستان د پارلمان غړو محسن داوړ او علي وزیر د نیولو امر وکړ او ویې نیول. په خوست کې د پي ټي ایم غړو د یوې پراخې راټولېدنې پر مهال د خړ کمر د پیښې د څېړلو او د خپلو مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله. په کوزه پښتونخوا کې چې کوم پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم تحریک دی د هغې سره چې کوم ظلم کېږي یا د پښتنو سره چې کوم ظلم کېږي، محسن داوړ علي وزیر ټولې نړۍ ته ښکاره خلک دي، هغې پر امن خلک دي، هغې د راخلاص د خړ کمر پیښه کې هم ډېر زیات ظلم وشو. د نړیوالو نه چې دوی یو آزاد کمیسیون جوړ کړي د خړ کمر د پیښې پلټنې په آزاد ډول وشي. دوی په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې که د دوی غوښتنې ونه منل شي په لاریونونو به لاس پورې کړي او اکثریت لویې لارې به د خلکو د تګ راتګ پر مخ وتړي. وزنی زموږ لامل وزنی موږ مقصد د خپل حق غوښتنه ده، د سولې د امن لارې د حق غوښتنه ده. موږ به په سوله ییز ډول په امن ډول د خپل غوښتنې د خپل حق دفاع په خاطر موږ به ډېرې هر څه ترسره کوو چې زموږ له واسه پورته کېږي. زموږ غوښتنې که چېرته ونه منل شي زموږ به نور هم د لاریونونه پراخوو، زموږ به کاربندیزونه کوو، زموږ به لارې تړو او سوله ییز لاریونونه به کوو. خړ کمر باندې کومه پیښه وشوه 26 مې باندې او پاکې چې کوم زخمیان دي او کوم بندیان دي باید هغې ته انصاف میلاو شي. په سوله ییزه مبارزه چې دوی دغه موږ په مخ باندې بیایو. پښتون ژغورنې غورځنګ په پاکستان کې هغه مهال کار روان کړ چې د دوی په خبره پاکستاني حکومت په پښتني سیمو د خپل ظلم کچه له حد واوښته او اکثریت پښتانه بندیان او بې ګناه وژنه یې ترسره کړه. په ولسي جرګه کې د خوست خلکو استازي کای غوښتنې ونه منل شي د ټاکنو سره به پرېکون اعلان کړي. په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازي موکلینو ته د تېرو 3 میاشتو د ستونزو او پرمختګونو ترڅنګ د راتلونکو پلانونو په اړه معلومات ورکړل. د ولسي جرګې یاد استازي وایي دوی د خوست ګټو په خاطر متحد شوي او ترڅنګ یې وویل چې د دې ولایت د یو شمېر ګټو په خاطر به داسې حاکم ټیم څخه په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې ملاتړ اعلان کړي او که یې غوښتنې ونه منل شي نو د ټاکنو سره به پرېکون ترسره کړي.
لتر شنبه خبرونه راغلو محبس کې زندانیان وای چې په نشئی توکو روږدي کسان نور بندیان په نشئی موادو روږدي کوي. د خوست په مرکزی محبس کې زندانیان وای چې په نشئی توکو روږدي کسان نور بندیان په نشئی موادو روږدي کوي. بندیان وای چې هغه مجرمین چې دوی د نشئی توکو په کارولو روږدي لومړی د یې په روغتون کې تداوي وشي او وروسته د زندان ته ویوړل شي ترڅو نور بندیان په دې ناوړه ناروغۍ اخته نه شي. د خوست له مرکزی زندان څخه په غیر مستقیم ډول داسې معلومات ترلاسه کېدل چې په دې زندان کې زندانیان نشئی توکو کارولو ته لاسرسی لري خو چارواکو به نه تاییدول. څو ورځې وړاندې په زندان کې یو زنداني د ځینو غوښتنو د غوښتلو پر مهال وویل چې پخوا دلته د معتادینو شمېر کم و او له مسؤلینو غواړي چې داسې کسان د لومړی تداوي شي او وروسته د زندان ته یوړل شي. لکه مریضي چې داسې پوډر یا داسې شیشې یا داسې بل مواد چې کوم کارولی کېږي یا څه کولی کېږي معاینه کولی کېږي د ډاکټر په نظریه غته ده شي مرکز ته لاړ شي باید مرکز ته لاړ شي تداوی دپاره لاړ شي نه دلته چې دلته پوته شي نه راته مرضي ونه لاګي دا خوان چې بل وویني کس یې وتا کې شپېته مېړه وي یا نه راته خوان ورکوي نه ته دا د اول 15 پوډرین دلته نه وي 1500 ته رسېدلی ده. یو بل زنداني هم مني چې پخوا نشئی توکي په زندان کې کارول کېدل خو د زندان د نوې رهبرۍ په راتګ سره د نشئی توکو کارول پکې 10% ته راښکته شوي دي. دا نشئی مواد د کارېدل شته کنه دا بندیون د کور زمینه نشته صنعتي زمینه نه وي برابر پاګه توګه چې څرا کان بندیونه تایم لازم مخکې 100% وي تقریبا 10% تر وګورئ اسلو شوی دي د خال جدي پای ټکای وته یې خای نه ترګدي چې د ته واڅ دي چې د نشاش او یې چې دای رغولای دی د په وخت کې مواد مخدر به 10% تر وګورئ. خوست امنیه قومندان زندانیانو ته وویل چې د دې بد بوټي مخه باید په شریکه ونیول شي. زما او ستا مسؤلیت دی ته مه پرېږده تا چې ولې ته به هم پرې لاس نیسې زه به هم نیسم ستا پې وسه ونه شوه مدیر صاحب په خدمت کې زه هم په خدمت کې دا یو کمپاین باید وکړو ورکې کړو دا ډېر ذلیل بوټی دی هم هم اولاد ختموي هم هم ورکوټی ختموي هم هم غټ ختموي دغه د جامې نه باید ورک کړو. د خوست د عامه روغتیا مسؤلین وایي د هیواد د سلمې کلیزې په مناسبت به په نږدې ورځو کې متخصص ډاکټران محبس ته راځي او زندانیان چې په هره برخه کې ستونزه ولري تداوي به یې وکړي. د سلمې کلیزې د لمانځنې په اړوند موږ غوښتل چې په محبس کې یوه ورځ متخصصین ټول د خوست برجسته متخصصین دلته روشي هر څوک چې په هره برخه کې ستونزه لري موږ قماندان صاحب سره په تفاهم ارڅو ټیم به ورسره وي دوا به ورسره وي متخصصین به ورسره وي د هرې برخې د سترګې د ګردو د داخله د عصبي جاره ټول متخصصین به موږ سره وي انشاءالله په نږدې ورځو کې موږ پلان لرو. یاد دی وی چې د خوست په مرکزی زندان کلینیک کې د زندانیانو د غاښونو د تداوی لپاره څانګه پرانیستل شوه خو د مسؤلینو په خبره چې په روغتیايي برخه کې لا هم زیاتې ستونزې لري چې له امله یې بندیان د مهال په ګڼو ناروغیو اخته دي. په همدې ورځ د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د طالبانو او امریکا د تفاهم لیک د متن ټول جزئیات ورسره شریک شوي خو تفاهم لیک لا نه دی نهایی شوی او لا هم بحث ورباندې روان دی. د جمهور رئیس ویان صدیقی ویلي چې د تفاهم لیک د متن جزئیات نشي څرګندولی ځکه لا هم خبرې پرې کیږي. ښاغلي صدیقي وویل چې جمهور رئیس پر اختلافي موادو او د تفاهم لیک پر جزئیاتو خپل نظر خلیلزاد ته ویلی دی.
تیره یکشنبه د اختر لومړۍ ورځ وه. په خوست کې د لوی اختر لمونځ د امن په فضا کې ترسره شو او دیني علماو د خلکو ترمنځ په یووالي ټینګار وکړ. ولایتي چارواکو ویل چې د قربانۍ اختر پیغام انساني ژوند دی او باید چې دا پیغام په ټولنه کې عملي شي. د خوست په لوی جامع جومات کې د لوی اختر لمونځ د ملکي او نظامي چارواکو ترڅنګ د عامو خلکو له لوري د امن په فضا کې ترسره شو. خوست والي حلیم فدایي وویل چې د لوی اختر د قربانۍ یو پیغام هم د ګډوډیو له منځه وړل او د نظام څخه د ملاتړ ترڅنګ انساني ژوند دی چې باید په ټولنه کې دغه پیغام عملي شي. نو پیغام یې دا ده چې موږ باید د خپل نظام د ساتلو لپاره موږ قربانۍ ورکړو، خو نه دا چې د مسلمانانو سنت وي بلکې د پسونو سنت. خوستوال خوښ دی چې د لوی اختر لمونځ د امن په فضا کې ترسره شو. د لوی اختر لمونځونه دا شول، ډېر زیات خلک راغلي وو. رښتیا هم دا د خوښۍ شېبې دي، خو هیله دا ده چې رښتیا هم دغه د خوښۍ شېبې زموږ په ژوند کې نور هم ډېرې شي. هغه لوی اختر خو لمونځ خو ډېر په د سولې په فضا کې وشول او امنیت ټول خلک خوشحاله او خوستوال خپل منځ کې یو بل ته مبارکیانې ورکړلې. لوی اختر لمونځونه د امن او د سولې په فضا کې ترسره شول. زه په دې هیله یم چې دغه اختر په افغانستان کې د سولې پیلامه وګرځي او ډېر د سولې او امن په فضا کې اختر پیل دی. نو خدای دې وکړي چې د سولې او امن اختر وشي. خوستوال په روان جنگ کې د ښکېلو کسانو غواړي چې وسله پر ځمکه کېږدي او د سولې له روان بهیر سره یو ځای شي. دا غوښتنه ده چې نور دې دغه وینه تویونه بند شي. غوښتنه دا ده چې د اختر په دې ورځو کې د یو بل ته زیان نه رسوي او د اختر دپاره مایکټیر کړي او د تلپاتې سولې په هیله او د دولت او سوال مخالفین د جګړې پر ځای د سولې لاره خپله کړي او هغه کسان چې عملا په افغانستان کې په تاوتریخوالي لاس پورې کوي د دغې ورځې په برکت سره خپله وسله پر ځمکه کېږدي. نو کوم جنګ چې په افغانستان کې روان دی دواړو غاړو ته موږ سوال کوو چې نور دغه وسلې او دغه جنګ ته د پای ټکی کېږدي او ډېر اخترونه ولرو. زموږ عام ژوند چې ډېر له ستونزو سره مخ دی، وژنې دي، بدبختۍ دي، هغه هم د خوشحالیو شي لکه د اختر ښې شېبې ولرو. د لوی اختر د لمانځه پر مهال خوست والي دغه راز وویل چې د دایمي سولې د راتګ او ستونزو د مخنیوي لپاره ټکنې اړینې دي چې باید پر وخت ترسره شي. په همدې ورځ خوستوال وایي طالبان دې له فرصته ګټه پورته کړي. د خوست یو شمېر اوسېدونکي وایي طالبان دې له موجوده فرصت څخه ګټه پورته کړي او له امریکا سره د په هوکړلیک کې د په دایمي اوربند او بین الافغاني خبرو ته ځای ورکړل شي. خوستوال وایي د اوسنیو حالاتو څخه یوازینۍ حل لاره اوربند دی. تیره دوشنبه د اختر دوهمه ورځ وه. د همدې ورځې د خبري ټولګې راغله په خوست کې د اختر دویمه ورځ او د خلکو د امنیتي ارګانونو څخه رضایت. د خوست اوسېدونکي وایي چې بې له کومې ویرې یې د امنیتي ځواکونو د کلک امنیت په شتون کې د اختر دویمه ورځ هم ولمنځله. بل لور ته د خوست ولایتي چارواکي هم په دې ولایت کې د کلکو امنیتي تدابیرو د نیولو خبر ورکوي. په همدې ورځ طالبان وایي د سولې خبرې د اتم پړاو بشپړ شو او اوږده او ګټور مذاکرات وو. طالبانو اعلان کړی چې د امریکایي استازو د دې ډلې ترمنځ د افغان سولې مذاکراتو اتم پړاو پای ته رسیدلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د سولې مذاکراتو اتم پړاو تېره شپه ناوخته بشپړ شوی دی. د ویلي د سولې خبرې اوږدې او ګټورې وي.
تیره سیشن بعد د اختر دریمه ورځ به د همدې خبري ټولګې راخلو په خوست ولایت کې لوی اختر ورځې د ځوانانو لخوا د میلو په بدرګه کولو سره ونمنځل شوې. ځوانان وایي د پخوا په څیر یې په مشهورو او ښایسته ځایونو کې د ګڼو همزولو او ځوانانو سره د خوښۍ په څرګندولو او د هنرمندانو په ماهرانه انداز لا پسې د اختر ورځې شپې رنګینې شوې. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوله چې د اختر ورځو په څیر دی په نورو عادي ورځو کې هم داسې کلک امنیتي تدابیر ونیول شي ترڅو هیوادوال په ارامه ژوند ته ادامه ورکړي. د چې په خوست کې د لوی اختر ورځې د امن په فضا کې ولمنځل شوې او د ځوانانو لخوا تر 4-5 ورځو پورې بېلابېلې میلې ترسره کیږي او دغو ورځو هیوادوالو ته خوښي وربخښلې ده. دلته خوستي ځوانان د اخترونو نمنځل یو غوره کلتور بولي او وایي په دې سره شته ناخوالې له منځه ځي او کرکه خپل ځای مینې ته پرېږدي. دوی وایي په دې مبارکو ورځو کې د نړۍ ټول مسلمانان هڅه وکړي چې نورو ته خیر ورسوي او بل ته له زیان رسولو ډډه وکړي. ویسه پر کوم جنگونه منګونه نه دي کې شوي ښه تېرېږي چکر مکر هر سړی وایي نوي جامې اغوستې دي او کوم چې خلک چې نوي سره لیدلي هغه هم سره وویني. اختر ورځ الحمدلله ډېره ښه وه. مې هغه نه وخواسته وي تڼیوال پارک نه اوس داره شاوي ساعت تېرېږي امن امنیت ده خو دلته اوس نن ښه ساعت تېر دی خو بس دی نې سولې کیسې اړونې دي په دا اختر کې چې خدایه کې سوله به وشي. خوست کې ځوانان تل په میلاځایونو کې د خوښۍ د اختر ورځې د خپلو دوستانو سره یو ځای لمانځي خو دوی له حکومت څخه غوښتنه کوله چې د اختر ورځو په څیر دی په نورو عادي ورځو کې هم داسې کلک امنیتي تدابیر ونیول شي تر څو هیوادوال په ارامه ژوند ته ادامه ورکړي. زکونه څخه ډېر راځي وه چې تر اوسه پورې موږ په دغه سیمه کې اوسه بردارې بده پیښه نه ده ترسره شي د موږ خوښه کې او نور څخه موږ خبر نه یو. نورو اخترونو سره پرتلنه دا ده چې نورو اخترونو کې به لکه څه ډول چې ځوانان به تفریحي ځایونو ته تلل او یا امنیتي ستونزې به یې نه شول کړلی چې نورو ځایونو ته لاړ شي. خو سږ اختر کې الحمدلله کومه پیښه نه ده رامنځته شوې تر اوسه پورې. میلو ته پارکو ته همدا ډول د غرونو ته او ځي خلک دا چې کلونه وړاندې همدا میلاځایونه او همدا ځوانانو لیکن د میلو خوند تللی و ځکه په ډاډه زړه چا چیرې کوم ځای ته د ساتري لپاره د تلو نیت نشو ښه کولی. نن چې ځوانان ګڼې میلې ترسره کوي او په جوپو خلک پکې ګډون کوي دا پخپله د ډاډمن امنیت ښکارندویي کوي. دلته د هیواد سرتیري خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی به شپه او ورځ په ویښه په سنګرونو کې د خلکو د امنیت لپاره تېره کړي تر څو په اطمینان سره خلک خپل اخترونه ولمانځي. دا په خوست کې بالخصوص په ټول افغانستان کې په سږني عید کې کومه داسې واقعه کوم داسې مشکل جوړ نه شول. دا د امنیتي ځواکونو یا د پولیسو یا د اردو زحمتونه وو سرښندنې وې تکلیفونه وو چې شپه ورځ په ځان یې شپه ورځ یوه کړله د خلکو د امنیت په خاطر تلاشۍ چک پوینټونه یې وکړل وظایف یې وکړل چې تر څو هیوادوال مو په راتلونکي ستر عید کې عید په ښه فضا کې تېر کړي. په نورو اخترو کې موږ سل فیصده زراعت هم لرل دغه هم چې د اختر نن دریمه ورځ ده ولس ته موږ ډاډ ورکوو سل فیصده موږ په زراعتو کوو هغه مخه ته چې کورونو ته نه ولاړ شوي ولس ته موږ ډاډ ورکوو چې په هر قیمت کې وي چې په هر قیمت وي ولس ته به موږ انشاءالله امنیت تامینوو کوم نوع مشکل به نه وي. د اختر دریمه ورځ ده چې دغه تاسو ته پرسونل وینئ سربازان وینئ د اردو ساتونکي وینئ ضابطان وینئ چې دلته کورونو ته دی نه دی لاړ شوي د وطن د خاورې او د ولس په خدمت کې شپه ورځ یوه کړې ده. دې مهاله تدابیر او امنیت ډېر ښه نیول شوی دی ډېر ښه روایت دی. زمونږ سربازان زمونږ امرین زمونږ ټول خلک ښه تدابیر یې نیولی دی ښه امنیت یې نیولی دی ولس ته ډاډ ورکوو زمونږ تر دې مهاله ښه امنیتونه نیولي او کوم امنیتي ستونزه انشاءالله نه ده رامنځته شوې.
خوستوال له امنیتي ځواکونو د چمتووالي خوشحاله وو او هر ځای کې کلک امنیت نیولی و. د امنیتي چارو کارپوهان وایي که چیرې هیوادوال د خپلو ملي امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي هیڅ ډول ورانکارې ډلې به ونه توانیږي چې د خلکو ژوند ګډوډ کړي. خوست کې د سولې ټیکري تر عنوان لاندې غونډه ترسره شوه. په یاده راټولیدنه کې خوستیو میرمنو په خپلو خبرو کې غوښتنه وکړه چې د سولې په پروسه کې د ښځو ته یوه پوره ونډه ورکړل شي تر څو خپل حقونه په خپله ترلاسه او ستونزې یې هوارې شي. په راټولیدنه کې خوست والي هم په دې ملي پروسه کې د ښځو ونډه اړینه یاده کړه. تیره چهارشنبه د اختر څلورمه ورځ به د همدې ورځې له خبرونو یې راخلو. د هیواد په کچه تر ټولو لوی بیرغ به د هیواد د خپلواکۍ په ورځ جلال آباد کې پورته شي. چارواکي وایي د بیرغ چې لسګونه متره لوړوالی به ولري د ختیځو ولایتونو سربیره به د کوزې پښتونخوا له ځینو سیمو هم لیدل کیږي. په دې بیرغ څه باندې 2 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې ټول لګښت یې د حکومت له بودیجې ورکول کیږي. تر پنجشنبه له خبرونو یې راخلو. په خوست کې د اختر په 4 ورځو کې په بېلابېلو ځایونو کې ترافیکي پیښې رامنځته شوې دي چې له امله یې 2 تنه مړه او 21 تنه نور یې ټپیان دي. د خوست د ترافیک مدیریت مسؤلین وایي چې د ترافیکي پیښو ډېری قربانیان تنکي ځوانان دي. په خوست کې د ترافیکو مدیریت مسؤلین وایي چې په تیر لوی اختر کې په دې ولایت کې زیاتې ترافیکي پیښې رامنځته شوې چې دوی یې علت د نقلیه وسایطو د چلوونکو بې احتیاطي یادوي. موږ د اختر په شپو ورځو کې 3 حادثې لرو چې یوه سنګینه وه او 2 کوچکې وې. 2 کوچکې وې یوه سنګینه وه. د یوه سنګینه چې وه یو نفر فوت و مړ و، یو زخمي و او د نورو چې دي تقریبا داسې 5-6 نفرو په کم زخمیان لري. کم تعداد زخمیان لري. حادثې زیاتې شوې دي خو موږ ته راپور نه درکړی شوی. د زیاتو حادثو راپور نه درکړی شوی موږ ته. علت لیسنس نه درلودل دي، تیز رفتار ده، بې احتیاطي ده، د چې عمر کم وي یعنې د پلرونه چې دي کوچنیو ماشومانو ته موټر ورکوي. علت یې دغه ده چې ترافیکي حادثه رامنځته کړي. د خوست د عامه روغتیا مسؤلین وایي چې د اختر په شپو ورځو کې خوست ملکي روغتون او نورو روغتونونو ته له پیښو له امله 23 کسان وروړل شوي چې په دې کسانو کې 2 تنه مړه او نور زخمیان دي چې تر تداوی وروسته رخصت شوي دي. د لوی اختر په شپو ورځو کې تقریبا زموږ ملکي روغتون او نورو کلینیکونو ته تقریبا تر 21 پورې زخمیان را انتقال شوي دي او 2 جسدونه چې هغې خپل ژوند له لاسه ورکړی و. طبعا په اخترونو کې دغه پیښې زیاتېږي. په خوست ولایت کې هم سره د موږ د ډېرو تبلیغاتو باوجود هم چې په ټولو برخو کې موږ تبلیغات کړي وو چې د موټرو چلوونکي باید په دې ورځو کې احتیاط وکړي. ګڼه ګوڼه زیاته وي، بیا هم موږ تقریبا دغه شمېر پیښو سره مخ شو. په خوست کې د اختر په شپو ورځو کې د کورنۍ مشران خپلو تنکیو ځوانانو ته نقلیه وسایط په واک کې ورکوي
چې له موټر چلونې او ترافیکي اصولو سره نه بلده دي چې له امله یې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. خوستوال د هرې کورنۍ له مشرتابه غواړي چې په داسې ورځو کې خپلو تنکیو ځوانانو ته د نقلیه وسایطو په ورکړه کې پوره پام وکړي ترڅو خوشحالي یې په غم بدلې نه شي. د محترمو والدینو مې دغه خواهش ده چې د ایډیو په ښو شپو او ورځو کې خپلو نابالغه ماشومانو ته موټر او موټرسایکلونه په لاس نه ورکوي ځکه چې د دوی د چلن له امله د سم نه چلن له امله ترافیکي حادثې رامنځته کیږي. نن سبا د میکس خلک دي که نه وړه ماشومان نه پوهېږي په دا شپې ورځې کې موټر سکوټر بایسکل وځي وطن نه کسي وینه نه کسي ماته څړته رش وي خدای نخواسته ته مړ شي ګوډ شي ډېر مشکل جوړېږي بیا هغه سړی معلومات وي د سره کوم وخت مشکل مخامخ شي سره زیات شي. دا غوښتنې باید په کیر کې دته په داسې وختره شپو ورځې کې دی ته موټر بایسکل سکوټر دا باید ورته کړلی شي په کور کې خوندي وساتلی شي. په ترافیکي اصولو بلد خلک وایي چې په خوست کې د منظم ترافیکي سیستم نشتون د خلکو زیاته ګڼه ګوڼه او له ترافیکي اصولو نه خبره موټر چلونه هغه څه دي چې د ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو لامل ګرځي. په همدې ورځ بیا د پکتیکا ولایت روغتیایي مسؤلین وایي د اختر په 4 ورځو کې 190 ترافیکي پیښې رامنځته شوي چې ډیری یې د موټر سایکلو د ټکر او د اوښتو پیښې دي. د دوی په خبره یادو پیښو له امله 3 تنه مړه شوي او پاتې نور یې ټپیان دي خو په وینا یې په هغو کې هم د نږدې 100 کسانو روغتیایي وضعیت خراب دی. بل پلو ترافیکي مسؤلین د پیښو د زیاتېدو علتونه د ځوانانو له لورې بې احتیاطي په ګوته کوي او وایي هغوی ترافیکي اصول نه مراعات کوي او ترافیکي نښو نښانو ته هم هیڅ پاملرنه نه کوي. د غرخت راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا اونۍ په لړ کې خپرونه چې تر دې دمه مو سره واوریده او وملیدله تر بلې بیا مو په لوی او مهربانه خدای سپارو. خوشحاله بریمن او سرلوړي اوسئ.